Brată, ورکا زور امو خیاله پلور دی وته جزونه رولي د سرمو ډېر ضروري کور دی پرېته مې نه مرکاوه مې په خو چې دغه تاسو کومړي وچو ته څه یې څه یې مرکاوه مې ما پسې به بیا ډېر ارمان وکړي چې تو پسې ارمان کوم که نه نو خوله د موله مرګ رولي بس ماړه اور کې په خوله چې نور مې وته ده د مخ خروپېږي ټول هم یو یا سړیه نو ستا د زړه زور ډېر دی څه لاره د پوډري تقریر اوري پاسه راځه چېرته ډاډې ته دې کینو که نه وړکې مو چې څوره خیال دی که نه روان وزیر اعظم همدای دی جو کاس خو به لوړ دی سړی مچې څرنګه یې تو نه مو یو تپوس کوو د بار کلي له کومه لوړ ده یاره کاکا خفه کېږم بر کوي د په یو لارم نشي ویلې دا لیور یې تو پلور جوړې کړې مطلب مې دا دی چې نن جلسه ده که نه ټول لارې بندې دي جلسه او که نه وای یا سړیه موږ به کور ته څنګه ځو نو موږ رښتیا کور له څرنګه ځو داسې کار وکړئ که دلته هم چېرته رشته دار یې نو نن هغې کره شپه وکړئ رشتهدار او که نه مو خو نشته وړکې نه ته تو وړکې څوک رشتهدار خو نشته سرخوړلي زما رشتې دار دلته څه کوي وړکې نه سرخوړلي دې رشتهدار نه خفه نه شي ما دا وي چې مو خو رشتهدار نشته البته تاسو کور کې که مو یوه شپه وکړو نو ښه به نه وي زما خپله نن شپه بار ده نو کور یې راشړلی یم چا راشړلی ښځې راشړلی یم که نه وای مرکز شومه ویلې دا نو الله تبانه کې ولې ما ته وی ته به جلسو له نه ځې او که جلسې له لاړه نو شپه به دې بار او زه خو به جلسې له ځم خدای دې وکړه ښځې چې ته یې نه هم ډارېږې ته ترې نه یارېږې دا خوله دې سمه که ښه ګینې نو دا بس پته ده ګینې نو بدلې اوس د ورته سر خوري ودرېږه ولې څه چل دی ولې دا خرڅه ویمې په ژوند کې مې ګوره چرګې پټې کړي دي امې خرڅې کړي ویمه سپلې مې خرڅې کړي دي کولرې مې خرڅې کړي دي ټیویان مې خرڅ کړي دي خو زه دا نه خرڅوم زه خو درته یمه چې خرڅ یې که بس چې څونه پیسې غواړې در به کړم ماړه ته به ماله څه پیسې راکړې زه دا نه خرڅ زه به ودرېږم الیکشن ته ودرېږم الیکشن ته او ته الیکشن ته بیا د څه به پکې دې کې به زه تقریر کوم خلکو ته به یم چې واورئ د کلي خلکو بس بیا بس دروغ رښتیا به خو نه خرڅوم یار خفه کېږم مه خرڅه بس نه خرڅوم بیا زه سیده لار ونیسم څه مړی دغه دوه دې کورسې دي په دې کې به ګیو دې پورک کې نو څه هله کښېنه اوس چېرته لوړ شو چېرته لوړ شو زه خو دا ریانه یم سړیه چې په دې عوامو کې به شعور کله راځي شعور خو نه اورېو نه شه شعور تو کې نه ارځي چې تر کومې پورې دا ټیکول او دا بسکټ په دې پوټو کې ملویږي که نه په خوړو چې تو زنده‌باد او مرده‌باد چکې به وایي خو په قرآن کدو کې شعور راشي دا ویته یم دا شکر دی یو دوه خو ناست دي دا کیسه به ټوله دوی ته وکړم دا څه شی دی کښېنئ 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 ټول په خپل ځای کښېنئ او زما خبره غور سره واورئ درومه خوله ده اوغله د دلې خو مې ما او ښځه ناست یو نو نور څوک دي چې ته یایې چې کښېنو کښېنو نو موږ خو پورته شوي هم نه یو زما د پارټۍ نوم دی افغاني پارټي او دا پارټي به هم تاسو کامیابوئ ویمې که لاسونه دې مات نه لږ یې وپړه دا پکې بل تاړېدن ولې پلور دې واده دی چې لاسونه یې تا وپړکوو مشره ویم چې زما پلار واده نه وی کړی
نو ستا په مخامخ به بیا دا سیاسي لیډر څنګه ولاړو یا سړیه ویم دی لا ځان ته لیډر وایي په ده به هم ډزې کړي چې مونږ کره زوی شوی دی خو چې توبه مې دې وې ټوله پرورتي وګوره اوس مو دې خلکو لا پوتې شو ویم دوستانو مشرانو کشرانو زه یو پارټي جوړم چې د پارټۍ نوم دی اپیمي پارټي دا پیمي پکې کومه پارټي ده سړیه دا پکې ښځې د پوډریونو پوټي ده راسته شه زه خوله د وخله یم کورواله ده ویم دا مې تاسو ټولو سره وعده ده چې ما سپورټ کوئ چې تاسو ټول ما سپورټ کوئ او زه الله کامیاب کړم نو انشاءالله ستاسو ټولو مسلې به څوک حل کړي زه به حل کوم زه صحیح ده ورونو او یو بله ضروري خبره واورئ اوس دا دی چې څونه پوډریان دي زه ټول را جمع کوم او زه خپل یو یونین جوړم صحیح ده دا کباړ مباړ ټول ختم نو تو خوله یاره چې دا ښځه مې نه وې که نه په غلو چې سرکونډې مې در باندې اړولې نو خوله ده وخله دا ګن کباړ خو تاسو صفا کوو که نه د موټروې نه جولونه تاسو پټاوو د پلونو نه سترګې تاسو پټاوو جوماتونو نه پاکي تاسو پټاوو ساپلې ته تاسو پټاوو ای سړیه غلی شه مړه د پوډریانو سره هم بحث کې کی خبره کوي غلطه کوي ته پکې څه کور ده مړه غلی شه ته پکې لا پاتې وي د موټروې د غاړې جال چې کم دی که نه جال چې کم دی هغه ټیک ده چې هغه مونږه پټ کړی دی خو په دې کې اصل مسله دا ده چې هغه مونږ د عوام د خدمت دپاره پټو ویم زه بله ورځ تېرېدم پوره دوه میخې پکې نښتې وې مردارې شوې وې ما ایډیا وجنګوله ویم جال مې ټول کټ میخې مې ته لرې کړي چې جال مې کټ کړو بیا مې سوچ وکړو مې په دې څه کې نو بس لاړم کباړي له او خرڅ مې کړو او د جول د خونه ورونه کړه ویم یوه خبره بله هم واورئ ویم موږ سره چې کم دی که نه د زراعتو دپاره بلکل ځمکه نشته نو زما د وینا کینئ که نه یار خبره ورانې مه کوئ نو زه وایم چې دا ټیکټر د پېښور نه تر دې لاهوره پورې په دې جي ټي روډ داسې روان کړم او دا ټول جي ټي روډ واړوم او غنم وکرم نو وایم ایله به پې دا خلک ماړه شي وړکې مو چې څوره خیال دی که نه روان وزیر اعظم همدای دی وایم واورئ وروڼو یو ضروري خبره بله هم واورئ او هغه ضروري خبره دا ده چې دې هر څه سره یو درې کار نور هم ضروري دي ویم یو د کرکټ ګراونډونه ختمول غواړي او دویم چې کوم دی د جي ټي روډ برت ورکا زور مو خیاله پلور دی ورته جوزونه راولي واورئ وروڼو ویم تاسو ما لږ کامیاب کوئ داسې لږ او بیا داسې لږ شانتې نور او بیا داسې لږ نور نو انشاءالله دا ملک به موږ چلو په غلو وړکې مو دا ملک نه ده دا ملک نه ده ګوره دا ټریلا ده چې کوم یو ډریور به تا کېناستو اوس به پوډریون چلاوي دا خبره صحیح ده کی خبره کوي ویم چې تاسو نه مانئ چې مانئ نه نو زما یو بله نظریه هم واورئ ویم د ښځو د حقوق دپاره ما یو نظریه سوچ کړې ده زمونږ چې کوم سړي د واده نه پس د دنیا پیسې ګټي او پایاشیان وي الوزئ او چې کور کې ورته ښځه وایي چې یو 10 روپۍ را وایي ورکه شه ما سره ماتې نشته ویم ایله اوس سمه خبره وکړله وړکې سامانه تی سارې وکړه اوس در باندې د خلکو مخکې روباندې کوم مغزه مې خرابوي دونه نر نه ویم دې پوډري که نه خبره سم وکړه تا چېرته په دې ټوله زندګۍ کې ماته یو 100 روپۍ راکړي دي کینې جګړې مه کوئ ترورې ویم چې کله
چې کله زه منتخب شوم نو داسې خاوندان نه دي دا به زه ډایرکټ پانسي کوم په خوله چې ورکې نور مې وته دا د مخ خروپېږي خو چې ډېر صبر مې وته وکړو ورکې ته دې لیکنه د سره مو ډېر ضروري کور دی پرېږده مې نه مړ کوه مې په خوله چې دو خو تو څو بمړي واچوو نه ته څه یایې څه یایې مړ کوه مې مه وایه ما پسې به بیا ډېر ارمان وکوي چې تو پسې ارمان کوم که نه نو خوله دې موله مرګ روولي بس یا مړه پرېږده مې چې ته پرېږده مې چې ته دا خو ودارېږه که سړي بچا یې که نه ودارېږه پورته ورکې همې ته نوستی تقریرونه اورې پردو سړو هغه مې پوډري تخله ده اوخله